سلامونه. زه سعید شینوار یم او تاسو سپینې خبرې ګورئ. پاکستانی ریاست په کوزه پښتونخوا کې د نامنیو په ډیرولو او افغانستان کې د بمباریو په ترسره کولو سره د نویو پروژو او شومو پلانونو په تطبیق باندې تورنېږي. هلته ملتپال او ملا دواړه وژني، هغه پولیس چې دوی ته کار کوي په ټي ټي پي وژني او هغه عسکر چې دوی ته کار کوي پښتانه پرې وژني. د ډیورنډ کرښې دې خواته توپونه، توغندي او ډرون بریدونه هم کوي. بېګناه ملکیان وژني، وایي ټي ټي پي لټوو، خو تر اوسه د ټي ټي پي یا د طالبانو چرګه هم نه ده وژلې. په ډیورنډ کرښه قومونه مجبوروي چې د امن تړونونه ورسره وکړي. طالبانو نه بفر زون غواړي او حتی ولسمشر حامد کرزي ادعا کړې ده چې د نویو پلانونو له مخې ډیورنډ د رسمي کولو لپاره پاکستان هڅه روانه کړي. کوزه په پښتونخوا کې پښتانه وایي چې پاکستان د پښتنو سیمې خالي کول، ترهګرو ته یې ورکول او د پښتنو معادن چور کول غواړي. خو سیمه کې د سولې منځګړی هم ځان بولي. د پاکستان او دا او هغه مخ دې ورځو کې څه دی؟ په همدې اړه مو پښتون ملتپال سیاستوال چې ډېرې زیاتې قربانۍ هم ورکړي دي، میا صاحب افتخار حسین ته په ډېر درناوي بلنه ورکړې چې بحث ورسره ولرو. سلیم صاحب خیر راغلی. تشکر، مننه، ډېره مهرباني. میا صاحب ستاسې تازه بیانونه مې هم واورېدل. راځو د کوزو پښتنو د درد نه شروع کوو. هلته نه ملا خوندې دی، نه د ملایانو په اصطلاح باندې موسیقار او هغوی ورته ډم وایي هغه خوندې دی، نه عام وګړی خوندې دی، نه هم ملتپال سیاستوال خوندې دی. او خلک ویل کېږي چې 80% ماښام کې بیا حکومت هم د بل چا دا څه وضعیت دی؟ پاکستان راوستی وضعیت دی، پالیسیو یې راوستی دی، او که د خپلو کړنو نتیجه ګالي پاکستان هغه هم بیا زموږ په سیمه کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره مهرباني. تاسو خو تصور نشئ کولی د پښتونخوا دا درد. زه نه پوهېږم چې خلک بیا ولې نه محسوسوي. ورځ تر ورځه سیوا کېږي، ورځ تر ورځه مشکل سیوا کېږي، او تر دې پورې سیوا کېږي چې خلک وایي چې اوس به حل شي، اوس به حل شي. کم سے کم چې د افغانستان دا موجوده حکومت دی چې دې سره خو د پاکستان د حکومت تعلقات ښه وی که ځکه چې دا کله مذاکرات کېده نو اشرف غني صاحب خو دې په مذاکراتو کې کیم نه نولو. دا د دنیا واحد مذاکرات دي چې دې کې یو فریق و او بل نه، او د دې یو فریق په ملګرتیا کې چې کوم دی امریکا هم و پاکستان هم و. نو چې امریکا او پاکستان فیصله وکړه او دا موجوده مطلب چې افغانستان حکومت جوړ شو، نو که د چا ورسره لګېده او که نه لګېده، کم سے کم چې دوی خو سره لګېدی، چې دوی خو سره تعلقات ښه وي. نه میا صاحب اوس خبره دا ده په پښتونخوا کې ډیره زیاته ناامني ده، هیڅوک سره خوندي نه دی. دا اوس د پاکستان د هغې پالیسۍ نتیجه ده چې په افغانستان کې پلې کړه که نه پاکستان خپله د پښتنو دپاره هلته یو نوی پلان یا جلا پلان تطبیقوي چې دا سیمه د ناامنۍ دا څه شی دا د دې وضعیت اثر دی که هلته نوي شی بیل شی؟ داسې ده چې مونږ خو ما خو نن هم جلسه هم کړې ده، تاسو به تازه خبرې اورېدلې. اوس چېرته چې تاسو سره خبرې کوو دا خو دنیا سره خبرې کوو، نو بیا یو ذمهواري وي چې سړی وایي چې یاره زه داسې خبرې وکړم چې هغه مطلب غلط رنګ نه اخلي. ګینې ما خو بله ورځ مطلب چې د مولانا ادریس صاحب په شهادت چې کومې خبرې کړي دا به هم تاسو اورېدلي. د پاکستان دننه خو لازم ده چې د پښتنو او د بلوچو په بلډ کې ناکلاري ده، او دلته چې کوم دی نو لکه یو قسم ته داسې دهشتګردي ده چې تاسو یې تصور نشئ کولی. خاص کر په خیبر پښتونخوا کې خو دهشتګردي داسې ده چې د حکومت د طرف نه په خپله اعلان وشي چې د شپې حکومت چې کوم دی نو د سرکاري خلکو ته مطلب دا حکم دی چې تاسو به د شپې نه راوځئ. اوس تاسو خو په دې خبره پوهېږئ چې سرکاري سړی د شپې نه راوځي، د حکومت څوک کوي؟ حکومت څوک؟ مطلب دا خو یو غټ سوال دی. نو دا خبره ډېره مطلب غلطه ده او دا نامناسبه ده چې حکومت په خپله وایي چې سرکاري سړی به نه راوځي. نو چې سرکاري سړی نه راوځي نو د دې مطلب دی چې بیا به مطلب دهشتګرد راوځي، او نو دا خو داسې دی چې دهشتګرد د سړی په خپله لار پرېږدي، او ته مطلب دی چې عوام د هغې په د مطلب مخې ته پرېږدي. نو زمونږ عام ساده خلک چې بار ګرځي نو څوک مړه کي، څوک ټارګټ کلینګ کې مړه شي، څوک خودکش دماکو کې مړه شي، څوک اغوا کی او د چا نه مطلب پیسې واخلي. او دا روټین دی، دا داسې نه چې زه تاسو سره خبرې کوم دا د یو وخت خبره ده یا دا د یو ځلې خبره ده. لکه زه دا خبره ډېر په وثوق سره دا کوم
چې زمونږ د خیبر پښتونخوا په هره ضلع کې چې تاسو ورته ولایت وایي په هره ضلع کې چې کوم دی نو د دوی د دهشتګردو خپل اناونس شوی اعلان شد د خپل تنظیمونه شته. نو چې اوس اعلان شد د تنظیمونه شته نو د دې د پاسه په د الزام خبره نشته. دا خو مطلب یو فیکټ دی چې دا شته او دا په مطلب په میډیا چلیدلی دي، په سوشل میډیا چلیدلی دي. نو کم سے کم چې هره ضلع کې د اعلان شده تنظیمونه دا خو مطلب لکه کنټرول کړي شي، دا خو چې کوم دی نو گرفتار کړي شي. نو که فرض که زه دام نشم گرفتارولی او هغوی د شپایي پکې روزي او بیا چې کوم دی د مظاهره هم کوي، خپل ویډیو هم جوړوي او خلکو ته چې کوم دی وایي چې ګوره دلته خو ریټ د حکومت نشته، زمونږ ریټ دی. دا چلنج کول دي که نه، دې نه غټ چلنج څه کیدی شي. نو زمونږ په پاکستان کې دننه په پنجاب او سند کې هلته چې کوم دی نو مطلب لکه امن شته، په پښتونخوا کې او په بلوچستان کې امن نشته. او د پښتونخوا دا خبره دومره سیوا شوه چې زمونږ د پښتونخوا یو ضلع زه نشم کولی چې زه یم چې دلته یو معیاري مطلب امن دی. میا صاحب پوښتنه هم دلته ده، دا اوس د افغانستان د پالیسۍ ساید افیکټ دی لکه ځینې سیاستوال چې پخواني افغان وایي چې تاسو افغانستان کې داسې طالبان راوسته اوس هلته وضعیت خراب شو، یا ځینې تاسې د ملتپال تور لګوي چې پاکستان پخپله په پښتونخوا کې د پښتنو سیمو کې نوې ناقرارۍ جوړي، نوې پلانونه کوي، حتی معادن چور کوي، د باړه او د سیمې چې د پښتنو نه تیره پښتنو نه خالي کوي چې بیا هلته ترهګر ځای په ځای شي. دا خبرې څومره صدق کوي؟ دلته دا دوه قسمه خبرې دي. یو خو د افغانستان د حکومت په حواله باندې د پاکستان حکومت کلم کل خپله خبره کوي چې هغوی د مطلب د دې نه ټي ټي پي والا چې بوتلي دي دې دپاره بوتلي چې به کوم ټیکونه کوي او هغوی بار بار وایي چې مونږ دا نه کوو، دوی ورته وایي چې بی تاسو نه کوئ، بیا یې مونږ ته حواله کوي یا هغلته د دې خلاف اپریشن وکړئ. نو هغوی ورته وایي چې تاسو اپریشن هم نه کوئ، مونږ ته یې حواله کوئ هم نه. نو یو خو دا خبره ده مطلب چې د هغوی په حواله باندې چې دلته د حکومت پاکستان د هغوی نه ګیله ده، ورته وایي چې تاسو ته حکومت حواله کېدو نو دا خبره پکې غټه لیکلې وه او دا ویلې شوې وه چې د افغانستان خاوره به د هېڅ یو ملک خلاف مطلب د بدامنۍ په بنیاد نه استعمالوي. دا یو خبره شوه. پاتې شو زمونږ د پښتونخوا دننه د خیبر پښتونخوا دلته زمونږ معدنیات دي او د معدنیاتو دا سلسله ډیره مطلب چې مطلب ډیره وسیع ده. ځکه دا خبره وکړم چې که په رښتیا باندې د پښتنو خاص کر د زمونږ د دې پښتنو د دولت حساب وشي نو دا په پاکستان کې د ټول نه سیوا دی. لکه د پاکستان د څلورو صوبو چې کوم قومونه دي په هغې کې د ټول نه سیوا دی او زمونږ د دې دولت د نه استعمالولو لپاره هر وخت کوشش شوی دی او دا کوشش د نن نه دی. زه به بس په یو اشاره کې خبر وکړم ځکه چې مطلب مغل هغه هم دا کار کوه، سکو هم دا کار کوه او بیا انګریز چې رالو هغه هم دا کار کوه او نن چې زمونږ مطلب موجوده حکومتونه دي هغوی هم چې کوم دی نو دا کار کوي او دولت چې کوم دی د هر چا خوښ دی او دولت د دولت حق څوک نه مني. نو مونږ د باچا خان سپایانو خو د عدم تشدد خلک یو، مونږ خو تشدد نه نفرت دی. مونږ پرامن جدوجهد سره چې کوم دی د اسمبلی دننه په پارلیماني سیستم کې صوبایي خودمختاري پروینشل اټانمي په دوی باندې ومنله او دوی ټول د پاکستان ټول سیاسي قوتونه متفقه طور 18 ترمیم پاس کړو. هغه 18 ترمیم کې دا خبرې ډېرې زیاتې دي خو دا یوه خبره چې دا اوس ستا او زما د خبرو سره تعلق لري څوک هم په صوبه کې چې څومره دولت دی، څومره معدنیات دي، څومره وسایل دي، دا ټول په ټول چې کوم دی کوم قوم چې دغلته اوسي دا د هغوی ملکیت دی او دا یو بین الاقوامي اصول دي. اوس چې چېرته معدن دي مثلا پېښور ښار کې خو معدن نشته که نه، قانونه نشته دی، خو د پښتنو په سیمه کې چې هلته چېرته معدن دي هلته وضعیت څنګه دی؟ مثلا هلته ټي ټي پي ده، هلته پوځ دی، هلته سیمې خالي دي، هلته جنګ دی، چیرې دی؟ زه چې تاسو ته ساده خبره وکړم نو دا به ډېره ښایي. امن نشته که هغه ته که سټل بیلټ یادې او که د معدنیاتو علاقه یادې. ځکه چې زما په سټل بیلټ کې خو انفراسټرکچر دی که نه، دلته ټول لکه زما تعلیمي ادارې دلته دي، زما مطلب دی چې د کاروبار مطلب دفتر دلته دي، دلته زما مطلب چې لکه غټ غټ چې کوم کارونه مونږ کول غواړو نو هغه په دې سټل بیلټ کې لکه تاسو پېښور یاد کړو یا مردان یا نوښار یا چارسده دا بیلټ. نو دا زمونږ هغه دا میداني علاقه ده
چې موږ د دې نه چې کوم دی دا ټول پروګرام چلو او بیا زمونږ چې کوم ځای معدنیات پراته دي نو په معدنیاتو کې چې کوم دی نو هغلته د زمونږ د قبایلو چې هلته پکې اوسي د هغوی په دې کې اوس اختیار نشته لکه د چې کوم آیین دی له اختیار ورکړی دی د آیین پرو سره د هغې اختیار نشته خو هغه څنګه نشته دی داسې نشته چې دوی ورته دلته امن نشته او تاسو به د دې ځینو ځینو به امن راولو لکه نن د تیرا خبره تازه روانه ده د تیرا نه خلک راوتي زه نن مطلب هلته تللی ما په باډه کې لکه ای سره پروګرام کړی دی او په هغې کې یو خبره وه هغې وایي چې حکومت لکه حکومت نه مراد مرکزي حکومت هغه وایي چې زه خو اپریشن نه کوم صوبایي حکومت وایي زه خو اپریشن نه کوم سیکیورټي ایجنسی هم وایي زه اپریشن نه کوم نو سړی اوس دلته خو دا سوال دی چې دا درې واړه نه کوي نو دا څوک کوي دا خو ډېر غټ سوال دی که نه چې که مثلا دا درې واړه مطلب قوتونه وایي چې موږ دا نه کوو نو دا بیا څوک کوي او بیا دا خلک د تیرا نه چا راوښکړ او دوی کډې په سر دلته ولې رالل او نن د هغې مطلب لیمټ ټایم پوره کېږي نو هغې خپل خاورې ته واپس ولې نه ځي کورونو ته واپس ولې نه ځي چې که دوی وایي چې موږ اپریشن نه کوو د دې مطلب دی چې هلته امن دی نو چې امن دی نو تا د هغه ځای خلک راوښکي ولې دي نو دا ډېر غټ سوالونه دي او دا سوالونه موږ داسې نه چې تاسو سره نن خبره کوم دا ما د اسمبلی په فلور ویلي دي چې زه کله ممبر وم زه چې کله د خیبر پښتونخوا د دیزي ترجمان وم او زه انفارمیشن منسټر وم ما ویلي دي زه دې کې شک نشته چې زه د پاکستان د خاورې اوسېدونکی په پاکستان کې دننه سیاست کوم د پاکستان خپل پاسپورټ لرم زه دلته خپل الیکشن کوم بیا دې اسمبلی ته ځم په دې اسمبلی کې چې کوم دی نو چې زمونږ اکثریت راشي نو زه پکې وزیر هم شم زما مطلب دلته حلف هم وشو خو د دې هر څه حقایقو نه باوجود هم مونږ چېرته هم په یو موقع رښتیا خبره مطلب چې هغه مونږ ایساره کړې نه ده مونږ خپله رښتیا خبره کړې ده دا زما د قوم په ما ذمهواري ده دا زما د خاورې په ما ذمهواري ده دا داسې نه ده چې زه به د چا دپاره کوم ما که نن په دې خاوره زما خپل بچی شهید شوی دی نو زه پرې ناست کوم زه پرې فخر کوم زه یریږم نه زه ځکه نه یریږم چې دا خو په تاریخ کې ډېرو کمو خلکو ته دا موقع میلاویږي چې دی به خپله مطلب دی وینه د خپل خاورې د خپل وطن دپاره قربان کړي نو مونږ خو ډېر په خلوص سره دا خبره کوو دا خبره هم په اسمبلی کې کړې ده دا هم په پریس کانفرنسو کې کړې ده دا هم په تقریرونو کې کړې ده دا هم په قراردادونو کې کړې ده او اوس دا تاسو سوال کوئ نو تاسو سره هم دا خبره کوو او دا ډېر په خلوص کوو چې دلته مشکل شته او ډیره مننه میا صاحب تاسو یادونه وکړه چې پاکستان ګیله لري چې ټي ټي پی ساتي ستاسو باور راځي چې طالبانو غونډه حکومت به چې د پاکستان پرو حکومت دی هغه به راځي پاکستان سره به جنجال جوړول د لپاره ټي ټي پی ساتي ځکه مولانا فضل الرحمن ویل چې 50,000 نه زیات ټي ټي پی عسكر چلته تللی وو د افغانستان حکومت په وړاندې جنگیدلی هغه بیرته راغلي دي لارې ورته تړلې دي مثلا شیخ ادریس صاحب قتل هم په افغانستان یا د افغانستان په وګړي باندې واړول شو چې ولا موږ سی سی ټي وي کیمرا کې ولید چې د افغانستان لکه دا یو بهانه ده او که واقعا طالبان تاسو فکر کوئ تحلیل موای یا شواهد درته وایي چې پاکستان د لپاره ټي ټي پی ساتي داسې ده چې یو خو د فیض حمید چې کوم سټوري ده او کوم حقیقت دی چې هغه په دغه دوران کې افغانستان ته لاړو هغه ډېره خوشحاله اظهار هم وکړو نو ورسره دا خبره کېده چې 40,000 کسان دي واپس راوستي او هغه مطلب په دې خیبر پښتونخوا کې پراته دي او هغه ته پروټیکشن حاصل دی او په دې بنیاد باندې مطلب چې دا خبره چې مولانا صاحب هم کړې ده دې خبرې ته اشاره کړې ده دا خبره دلته پټ هم نه ده هغه خو لږ زمانه زیات علم لري نو هغه 50,000 یادوي خو دلته عموما په ریکارډ 40,000 مطلب د کسانو خبره کېږي او څه د پاسه 100 کسان د پاکستان حکومت په خپله پرېښي دي او هغه چې کوم دی خطرناک ترین دهشتګرد دا د ریکارډ خبره ده دا خو ځان ته یو فیکټ دی حقیقت دی دا یوه خبره مطلب چې د ټي ټي پی په حواله چې د افغانستان حکومت په خپل هم کوي چې مونږ دلته هغه عمر ریټ نشته چې په ټول افغانستان کې ریټ قایم کړو نو که هغوی دلته دیم نو هغه په داسې ځای کې نه دي چې زمونږ ریټ شته وګینې مونږ د دې ځای نه واپس کړو هغوی دلته راشي او د بارډر مطلب خواوشا چې کوم دی نو هغوی دلته پراته وي
او دلته مطلب چې هغه اوسي. خو دا خبر هم کېږي چې هغه وایي چې د دې خلکو په مونږ باندې مطلب دی لکه ملګرتیا کې دومره مونږ سره نږدېکت و چې دوی مونږ په زور د دې ځینو ښکې نه شو. او دا زه چې کومه خبره کوم دا عوام الناس کوي مطلب چې دلته خبره شته دی. خو دا یوه خبره چې ګوره لکه زمونږ دلته د آرمي پبلیک سکول ماشومان هغه شهیدان شو، نو دلته ټول پاکستان کې ناستو، د پاکستان عسکري قیادت، زما سیاسي قیادت، مذهبي قیادت او زمونږ سوشل اکټیویسټ چې کوم دی دا ټول او د هیومن رایټس خلک دا مشترکه کېناستل او د یو ایجنډا جوړه کړه چې دا 60 نکاتي ایجنډا وه. بالکل اوس په 60 نکاتي کې 14 پاتې شوه. په هغې باندې عمل مطلب چې هغه نه کېږي چې کله خبره شي نو هغه نیشنل اکشن پلان باندې به عمل کوو. نو دا خو جوړه شوې دی دپاره وه چې په دې عمل پکار دی. نو تر اوسه پورې پرې ولې ونه شو؟ دا مې یو غټ سوال دی. او د حکومت مطلب مونږ د حکومت پاکستان نه دا سوال دی چې نیشنل اکشن پلان باندې عمل ولې نه کېږي او دا ولې ونه کړو. پاتې شو د افغانستان خبره. اوس افغانستان صورتحال به خو افغانستان والا زمانه ښه بیانولی شي ځکه چې د هغې اندروني حالات ډېر بدل دي. مونږ ته چې کوم معلومات راځي، کوم چې د ریډیو په ذریعه باندې د ټي وي په ذریعه راځي، دا معلومات یو رنګ دي او چې کله خلک خبرې کوي نو دا بل شانتي دي. نو حقایق ډېر په مشکله داسې پوره رارسي چې ګینې سړی په هغې باندې خبرې وکړي. خو د افغانستان مسله خو د افغانستان ده، یو آزاد خودمختاره ملک دی او پاکستان ځان ته آزاد خودمختاره ملک دی. په کار خدا دی چې دی دا دومره موده یو ځای پاتې شو چې دومره ذمهواري خو دواړه والي چې د افغانستان دننه دهشتګردو مطلب خاتمه دا د افغان حکومت ذمهواري ده او د پاکستان دننه دهشتګردو خاتمه دا د پاکستان د حکومت ذمهواري ده. او که دا دواړه مطلب دی چې په دې کې چې کله خلک اخوځي او کله دې خوا راځي نو پکار چې دواړه جاینټ ایکشن وکړي او په منځ کې دا دهشتګرد چې کوم دی نو ختم کړي. نو د دې لپاره بد اعتمادي که مونږ زیاته وو نو دهشتګرد خو بیا مزې کوي، ای خو بیا وایي چې د دوی په خپلو کې نښتي دي. نو ښه دا ده چې نن د امریکې او د ایران روغه چې کوم دی کېږي او مونږ خوشحاله یو ډېر. دا د باچا خان لار ده چې امن په مطلب لار جوړه شي. نو که نن زما عوامي قیادت او عسکري قیادت روغه کوي د ایران او د امریکې ترمنځ ډېره ښه خبره ده. خدای دې وکړي چې وشي. د دې نه مخکې د هندوستان سره د پاکستان رانه وه 4 ورځې جنګ وشو، سیز فایر شو، روغه وشوه، دا هم ډېره ښه خبره ده. خو زه خو دا سوال به تر قیامته پورې کوم چې زما د پښتنو د 500 کالو د دې کې چې خونریزي روانه ده او په هر شکل روانه ده. زما دولت مطلب لکه زما د ګوتو لاړو، زما تعلیمونه د ما د لاسه لاړل، زما بچي په دې کې شهیدان شو، زما خویندې میندې پړونه په هوا کې والوتې، زما د پلار نیکه پټکي په هوا کې والوته. مونږ خپل دلته خاورې پرېښې دي. زمونږ چې کوم دی اکثریت خلک د خیبر پښتونخوا نه د هجرت کوي لاړل او هغوی چې کوم دی یو ځای بل ځای ته ځي. نو زه خو مطلب دی بنیادي طور دا خبره په دې نیت باندې کوم چې زمونږ د دې 500 کالو د سیز فایر نمبر به کله راځي. که دا خبره خو زه نشم منلی چې نن د افغانستان او پاکستان ورانه ده. په دې دوران کې خو 20 ځل داسې واقعیات راغلل چې د افغانستان او پاکستان روغه وه. نو هغه وخت کې ولې دهشتګردي نه ختمېده او دا ولې ختمه نه شوه؟ دا بنیادي سوال مونږ نن هم کوو او بیا به هم کوو. او زه دا خبره راغونډه کوم بیا که تاسو بل سوال کوئ نو د پاکستان حکمرانانو ته لکه مطلب دلته عوامي قیادت او عسکري قیادت دی ته او د افغانستان قیادت په کار دی چې دې موقع نه فایده والي. ما یو خبره اورېدلې ده ستا ته به ووایم که دا رښتیا چې چین په دې کې دلچسپي اخیستې ده او چین د افغانستان حکومت ته ویلي دي مطلب چې تاسو مهرباني وکړئ دا یو ښه وخت دی چې تاسو په خپلو کې روغ وکړئ، دا خبره چې کوم دی حل کړئ. نو که چېرته داسې خبره رښتیا خو ډېره ښه ده او که دا خبره رښتیا نه نو بیا د دې خبرې مطلب چې که 50 کاله کې سر معلوم نه شو نو ما ته داسې ښکاري چې دا درېیم نړیوال جنګ چې شروع دی دا به په شدت سره زیاتېږي او دا به ډېره غټه تبعي راوړي او چې کوم خلک نن امن نه غواړي یا امن نه راولي دی به ارمان کوي خو بیا به ترې وخت تېري. میا صاحب
دغه طالبانو او پاکستان حکومت ته موږ او تاسو څومره مشورې ورکو شاید خې په ونه لګي. تاسو د واقعیتونو او د حقیقتونو د بیانولو شخصیت یاست. یو خلک په همدې وجه باندې سپینو خبرو باندې تاسو قدر کوي. زه ماتو پښتنو ملتپال مشرانو نه دا خبره واوریده چې په افغانستان کې د جمهوریت سقوط د دې لامل شو چې پښتونخوا کې ډیره بد ورځ راشي. یعنی یو ډول منګه ډیر خوار وزار شو، زمونږ بره پلار وطن مور وطن چې زیان ولید، طالبان راغله، منګه په تباہی باندې بیا اخته شو. خپل پاکستانی چارواکي بیا هغه دا خبره کوي، هغه وی چې د طالبانو راوستل منګه په افغانستان کې ډیره غټه غلطي وکړه او دا مونږ ته په نایټ میر باندې بدل شول. یو ډول خپاسه مو شو پښتوني کې. دغه دوه خبرې څومره تاییدوي؟ دا غلطي خو د غلطۍ احساس 50 کاله پس شو. دا خو ډېر، دا خو په تاریخ کې 50 کاله کې خو مطلب دنیا جوړیږي او رانیږي. دا احساس دا داسې نه ده. دا خبره کول چې ګینه مطلب لکه مونږه غلطي کړې ده، نو دا خو دغه مطلب اول مهاجر راغلی دی، هغه هم دوی سپورټ کړی، بیا چې کوم دی نو دلته مجاهد دی نو هغه هم بیا سپورټ شوی، بیا د هغې دلته چې کوم دی باقاعده خپلې دفترې وي، د هغې دلته خپل کیمپونه، بیا د هغې خپلې پارټۍ وي، بیا د خپل لیډرانو هغې سره هم تعلقات ډېر خو بیا مطلب هغې نه پس طالب رالو، طالب سره مطلب چې دا رسول بیا په افغانستان کې 2 ځله امریکا رالو او افغانستان راله لوټي کو. نن افغانستان دا ساري امریکا سره نن د پاکستان تعلقات خراب خونه دي، او افغانستان وی چې زما امریکا سره نه لګي نو د افغانستان کې چې کوم حکومت ناسته نو آیا د امریکا په خواهش یا دغه په دغه نو ناسته. دا ټول خبرې داسې چې سیاست کې د لونده ژبه نه ده، دا ډېر اسانه ده. دا خلک مونږ سره د سیاست په ژبه کې هغه خبرې کول غواړي چې ګینې مونږ غلط وایي ډېر ټیک وایي. زه مرم، زما په مخ کې زما وینه تویږي او دا وینه زه فریاد کوم چې زما وینه تویږي. زه وایم چې دا وینه دې بنده شي. دا څوک مطلب برداشت کولی شي چې زما وینه به تویږي او دی به دا هغه غلطي ده او دا غلطي ده؟ نه، داسې نه ده. لا بیا صاحب د جمهوریت په سقوط سره زمونږ پښتونخوا رښتیا تاوان وکړ. زه د پاکستان دغه یاد یو که د افغانستان جمهوریت د پښتونخوا KPK او بلوچستان کې پښتون خیبر پښتونخوا په دې موږ ډېر خفګانونه کړي دي. دا خیبر پښتونخوا وي که KPK دی ته وایي نو بیا د پنجاب ته چې کوم دی نو PP وایي که نه، ځین ته د SP وایي. په سمه خبره ده دا دی زمونږ دا پوره نوم پایین کې ګټلې هم راله نه راکوي. جمهوریت داسې ده، د جمهوریت په حساب سره خو زمونږ خپل حصه کې آیین راله راکړې ده، خو موږ یو بل دلیل لرو. بیا صاحب ما پوښتنه د افغانستان د جمهوري نظام کوله، زما دا خبرې لکه صحیح نه رسیږي. په افغانستان کې جمهوري نظام سقوط رښتیا هم دا اوس چې د اشرف غني و الته زمونږ په پښتنو باندې په خیبر پښتونخوا کې بد ورځ راوسته، یعنی هغې سره یو ډول دغه طالبانو د واکمنېدو الته یو بد وضعیت راوسته. داسې ده، زه به هغه خبر وکړم چې کوم زما ذهن مني. جمهوریت چې کوم دی په دې وخت کې، په دې موجوده وخت کې چې په افغانستان کې جمهوریت وي امني، دا د پاکستان دپاره امن دی. د افغانستان امن د پاکستان امن دی او د پاکستان امن د افغانستان امن دی. دا دواړه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي او دا اوسنۍ خبره نه ده. کله چې دلته انګریزان حکومت هم به زموږ د مشرانو دا دلیل او نن هم دا دلیل دی. که څوک په افغانستان کې جمهوریت نه غواړي د دې مطلب چې د امن نه غواړي. څوک چې په پاکستان کې جمهوریت نه غواړي د امن نه غواړي. ما سره د جمهوریت په بدل کې بل نظام نشته، نو چې زه جمهوریت غواړم نه او بل نظام شته نه، نو دلته به افراتفري وي، دلته به چې کوم دی نو مدر پدر آزاد خلک وي. نه، داسې نه ده. جمهوریت کې به خامې وي، خامې به لرې کول غواړي. دلته به چې کوم دی هر چا ته خپل حق ورکول غواړي. ګوره بشري حقوق لازم دي. دا دنیا د ترقي کوي لګیا ده، مطلب پړاو په پړاو موږ لګیا یو. نن چې کوم دی د سرمایه‌دارانو نظام یو دور مطلب چې هغې ته دیوال والی کېږي، خو د هغې نه باوجود چې کوم دی هغه په مخ کې روان دی. دا یو فلسفه ده چې هغه خپل مزل کوي. ارتقایي عمل به خپل عمل مطلب جاري ساتي. خو په دې وخت کې
چې کوم زه لکه فلسفه یادوم که هغه په دغه کې په روس کې وه هغې هم هغه رنګ مطلب دی چې کراري ونه مونده چې څنګه پکار وه او په چین کې هغه فلسفه هغه رنګ کراري ونه مونده لهذا په دې وخت کې په دې موجوده چې دا او ما تاسو خبرې کوو مونږ ته د جمهوریت چې هغه الان کې په پاکستان کې جمهوریت کې مونږ ته ډېر تاوان دی ځکه چې دلته د پاکستان کې د اکثریت خبره راشي نو پښتانه په دې لحاظ بیا ډېر کم دي او پنجابیان او سندیان زیات دي او بلوچان او پښتانه کم دي خو مونږ سره بل الټرنیټ نشته دی او په دې وجه مونږ د مطلب د جمهوریت خبره کوو او مونږ د دې لپاره جیلونه تیر کړي دي زموږ جیدادونه ضبط شوي دي مونږ چې کوم دی زمونږ لکه د کالجونو سکولونو نه مونږ خلک دی روغ کیو او زمونږ چې کوم دی نن تاسو ته به دا خبر وکړم دا خبرې زما ټولو ته ورسي چې زما تعلیمي ادارې په ودرېدو دي زما د استادانو تنخواه نشته نن زما مطلب د لیکچرر او د استادانو تنخواه نشته دا مطلب چې مونږ دا پاکستان په دې وغوښتو چې دلته به تعلیم ني مونږ خو د باچا خان هغه دور مطلب چې دا په کتابونو کې شته 130 سکولونه هغه چلول په یو سر او هغه چې کوم دی تاسو چلول چې خلکو باندې تعلیمونه نن حکومت د دې قابل نه دی چې هغه مطلب سکول چلی کالج چلی یونیورسيټي چلی او دا ټک نه خټول چلیږي او پسند کې ټول چلیږي نو دلته ورې نه چلیږي نو دا یو دا خبره مطلب دی چې تاسو وایي چې جمهوریت د کده چا خوخ یو که خوخ نه او هیڅ قسم ګولای د مسلې حل نه ده مارشلا د مسلې حل نه دی دلته جمهوریت د مسلې حل دی او د یو بل خبره اورېدل غواړي او د انساني او د بشري حقوقو جګړه ده انساني او بشري حقوق بار چاله ورکې ځکه نن د قوم په بنیاد سیاست کوم نو دا تاسو ته ما وایي چې په دې کې موږ ګټه څه موندو دا پاکستان چې مات شو او بنګلاديش جوړ شو نو ځکه جوړ شو چې بنګالیانو له مونږه مطلب ایو الیکشنو ګټلو مونږ له نه ورکاو کړه نو چې نو ورکو نو پاکستان مات شو نو دا هغې نه پس ولی خان د اپوزیشن لیډرو او بوټو صاحب د اقتدار لیډرو او مشترکه طور 73 کنستیټیوشن لکه چې اویا دېرش مطلب اویا دریم اویا مطلب چې زمونږ 73 کنستیټیوشن هغه وجود کې راغی په هغې کې دا ټولې مسلې دي نو ما د دومره خوارو نه پس چې پاکستان په مات شوی دی او زه په مطلب تباه شوی یم او بیا نن د پاکستان چې مات شو نو نن زما په فارموله پاکستان بچ کیږي زه د تاسو وګورئ چې د پاکستان اصلي وفادار بیا څوک دی زه په پاکستان کې هغه نظام غواړم چې خلکو ته مطلب سهولت وي خلک ته خوشحاله او په دې کې ظلم زیاتې نه وي او دلته چې خپل حق ملو شي ډیر من میا صاحب یو پوښتنه ده او تشویش هم ده دا اختیا ده چې په کوزه پښتونخوا کې د ملتپالو د ځپلو د پاره او د دوی ترمنځ د بې اتفاقۍ اچولو د پاره فوق العاده پلانونه روان دي او د مذهبي اختلاف د زیاتولو د پاره هم پلانونه تطبیقيږي تاسو څه احساسوي داسې ده چې دا خو د پاکستان د جوړېدو نه مخکې په دې منطقه کې کېده دا خو کله زه هم دی راځم دا که د فقیر پی وخت راوالی او که زمونږ د ټولو مشرانو مطلب پیر روخان صاحب وخت راوالی او که بیا د هغې نه مخکې او مخکې داسې ځې نن هم په دې کې لکه لازم ده چې کله داسې وخت راشي نو خلک داسې مطلب حالات جوړوي چې په هغه خلکو کې اتفاق رانشي پای کې اتحاد رانشي او هغوی د یو بل مطلب د نفرت کوي او یو بل ولي نو دا ډیر لکه مثال زه یو خبره ورکړم فرقوارانه فسادات دا داسې ده چې کله په ایران کې خمیني صاحب نو راغلی دلته خو مطلب شیعه سني اړو فسادات نو خو چې کله هلته امریکې شهنشاهیران والو خوړل نو په هغه ځای کې چې کوم دی نو دوی وایي چې دا خو کفر مطلب چې شیعهګان خو کافران دي نو دا څنګه خبره چې د خمیني صاحب پورې مطلب مسلمانانو چې خمیني صاحب راغلو نو کافران شو په دې باندې کربونه روپۍ ولګېدې او دلته یو نفرت چې کوم دی جوړ شو دا د خبرې نوي نه دي دا دلته مطلب د ډېر وخت نه روانې دي البته نوې خبرې ورته دي چې د ملتپالو ترمنځ د نېشنل ګوند او پی ټي ایم او نور دوی ترمنځ فاصلې ډېرې شوي دي حتی جرګې تر سره راټول شول هغې نه وروسته سره فاصلې دغه شوې په مقابل کې عمران خان راپورته شو ستاسو تجربه خو شته او په زمانه په دې خبرو ښه پوهېږئ اصلي قوت خو دلته چې کوم دی بنیادي چې چا د حالاتو مقابله کړې ده چا دلته د پښتنو د دې
خاورې خاینانو له شکست ورکړی دی او چا چې کوم دی د دیزي د معدنیاتو د دولت حفاظت کړی دی خو باچا خان او د باچا خان پیروکارانو او خدای خدمتګارو صحیح اوس د هغې نه پس د هغه سره چې د چا ورانه شوې ده چا ورانه کړې ده نو دا سوال خو به ته هغه ځای کې کوې پاتې شو زما خبره زه خو نن هم مطلب دی غواړم چې پښتانه د خدای یو کړي زه خو نن هم غواړم چې زموږ اتفاق یو لاس دی وایي چې پنجاب نه راوږدېږي د دوی ترمنځ تفرقه چې ما مختره دا وه نه زه پوهېږم داسې ده چې ولې زه کم سې کم زه د باچا خان پیروکار ستاسو مخې ته ناست یم زه به په 100 کاله کې دا تفرقه چا سره ونه منم ما ته به دې ډېر مطلب دی چې لکه دلیل راکړي خو دا دلیل نشم منلی چې مطلب دی زه ووایم چې زما دا ورور زما مطلب دی چې دشمن دی ټیک ته د هغه نظریه به ما نه جدایي دا فکر به ما نه جدایي د هغه خپل یو سوچ وي خو داسې نشي چې زه به خپله مبارزه کوم زه به قوم ته ځم چې قوم زما سره زیات دي زما حق دی چې زه دلته مشري وکړم او که د بل چا سره زیات دي د هغه حق دی چې مشري وکړي اوس که په دې کې هر سړی سازش کوي د هغه به مخ توري دا خاینان پټېدی نشي او دا ډېر مطلب دا په تسلسل را روان دي دا خلک را روان دي خلک پیسه لګوي دلته چې کوم دی د ډالرو خپل مطلب یو وزن دی د مطلب چې د ریال خپل یو وزن دی میا صاحب زما غږ اورئ میا صاحب زما غږ اورئ که نه ما د اواز درځي منځ کې خو بریک رالو بالکل میا صاحب درځي زما غږ درځي درته میا صاحب جی بالکل اوس رالو میا صاحب یو بله موضوع یو څو جالبې پوښتنې راغلې مخې ته تاسې ویله چې زه به هېڅکله بې اتفاقي ونه منم پښتنو یوه لویه جرګه وکړه هغې ورځو کې جمهوریت سقوط شوی او تاسې هم پکې وئ ټول پکې وئ هغې جرګې نه وروسته هم خلک داسې فکر کوي چې بې اتفاقي د پښتنو ترمنځ ډېره شوه په ځای د دې چې دوی راټول شوي وي او یو لوی دغه یې کړی وی اقدام یې کړی وی د خپلو حقونو د خوندیتوب دپاره ډېرې ښې غوښتنې پکې وړاندې شوې خو ویل کېږي هغې نه وروسته پښتنو ډېر تاوان وکړ دا رښتیا ده په ځای د دې چې ګټه یې کړې وه ولې تاوان وکړ داسې ده په دې زه خو چې دا 50 کاله بار یادوم مونږ ګټه کم ځای کړې ده مونږ خو دغه یو پارلماني ګټه کړې ده چې هغه راتله څوک نه راکوي 18 ترمیم ګینې د دې نه مخکې اسفندیار خان 2 جلسې مطلب دی چې جرګې کړې دي او هغه د دې نه زیات مطلب دی چې خشته تجاویز او ټول پرې متفق وو بیا زمونږ چې کوم دی نو محمود خان صاحب چې کوم دی نو هغه خپله جرګه کړې ده هغه هم مطلب چې ډېره کامیابه وه بیا زمونږ چې کوم دی نو مزدور کسان والا رونه چې کوم دی هغوی مطلب خپله جرګه کړې وه داسې نه چې دا جرګه ړومبی وه یا خیري وه دا به بیا هم کېږي او دا به بیا هم کېږي خو بنیادی خبر دا ده چې دا جرګه خو چې چا کوله هغوی د پارلیمنټ سره څه تعلق نه لري او هغوی پارلماني سیاست نه کوي نو که چېرته تاسو ته موقع میلو شي دا سوال وایي سره ځکه کوئ چې که زه خبره کوم نو هغه په ځای د دې چې په مینه وایي ای به د اختلاف په شکل کې اخلي او هغې سره به خفګان جوړېږي نو زه څوک خفه کول نه غواړم بلکې زه دا ویل غواړم چې خدای دې وکړي چې د پښتنو ترمنځ کوم مطلب خنډان دي چې دا خنډان لرې شي او د خپل وطن او د خپل معدنیات او د خپل بچو د مستقبل په شریکه باندې چې کوم دی جنګ وکړی شي. میا صاحب اوس به زه یوه پوښتنه وکړم خدای دې وکړي چې تاسې په مینه واخلئ ځکه زه ستاسو قربانیو ته ډېر درناوی لرم. جنرال سمیع سادات خو پیژنئ که نه د افغانستان؟ جی جنرال سمیع سادات خو پیژنئ؟ لږ د وضاحت سره وایي دلته خبره ستون خري. جنرال سمیع سادات د افغانستان د سپیشل فورس ځواکونو قومندان پیژنئ؟ جی هغوی بله ورځ ما سره په مرکه کې یو څنګزنې اشاره وکړه او خبره یې وکړه چې ډېره خطرناکه وه او هغه وضاحت غواړي کم تر کمه که تاسو ته معلومات وي کنې بیا به سکپ کوي. هغه وویله چې د کوزي پښتونخوا ځینې مشرانو په توسط باندې پاکستان د افغانستان مشرانو سره تماس نیسي د آیسای د لارې نه او هغوی آیسای ته جذبوي چې د طالبانو پر وړاندې تاسو جنګ شروع کړئ. دا رښتیا ده؟ داسې ده دغه معلومات خو زه نه لرم. زما واز درځي؟ بالکل راځي. خو دا یو خبره چې د جنرال فیس په وخت کې کومه خبره کېده د هغې نه ټول خلک انکاریان دي خو د هغې بنیاد همداسې و ځکه چې هغې کې کوم خلک تلي او راغلي دي نو هغې خپلې خبرې چې کوي نو هغه خو مونږ اورېدلي دي
ما خو دلته مطلب لویه جرګه کړې ده او ما په هغه لویه جرګه کې فیصلې کړې وې او موږ چې کوم دی نو په مطلب د هغې لپاره میدان ته وتو هغې کې سیلاب راغلو بیا زلزله راغله هغه مشکل مطلب چې سیوا شو بدل شو خو دا خبره مطلب چې د فیس په حواله موږ اورېدلې ده او دا شوې ده او هغه باندې کوم کیس روان دی نو ممکن ده چې د دې خبرې نمبر پکې راشي او د دغې نه نیم خبره دا ځکه چې خپل ځان ته د دې معلومات نه لرم. ډیره مننه. میا صاحب یو بل موضوع ته راځو، لږ افغانستان ته راځو. تاسو مور سره مینه لرئ او راغلي یاستئ. میا صاحب دغه د افغانستان په رابطه باندې د پاکستان پالیسی وس مخکې خو موږ فکر کوو چې پاکستان به ډېر خوشحاله او خپله وایي دې نه پرو پاکستاني حکومت په افغانستان کې نشي راتلی. طالبان او پاکستان رښتیا سره وران شوي دي؟ په څه شي سره وران شوي دي؟ او پاکستان د طالبانو نه واقعا څه غواړي؟ دا سوالونه خو دلته عوام کوي، دا چې کوم تاسو کوئ عوام دا تپوس کوي چې دی روغ نو په څه وران شو او ټي ټي پي چې کوم دی نو که فرض کړه افغانستان حکومت سره یوه ده نو په کال چې هم په کلار شي او که دی واقعي د پاکستان وي هم په کال دی چې په کلار شي. عقل خو دا وایي که نه اوس دلته د عقل خلاف ټولې خبرې روانې دي. نو دا خو د اندرون کلاړیانو ته به پته وي چې مطلب داسې په منځ کې څه پیچیدګي راغلې ده چې دا د اعتماد ملګري خپلو کې بد اعتمادي پیدا شوه. ګینې هم د دغې افغانستان حکومت دپاره چې څومره کوشش پاکستان او امریکې کړی دی نو بل چا خو نه یې کړی اشرف غني صاحب ته نه بار وکنه نو پکار چې د دوی خپلو کې اعتماد وي او دا خبره مخکې تللی وي خو زمونږ چې اورو بد اعتمادي شته چې که چین نن خبره کوي او هغه روغې دپاره خبره کوي ایون روس مطلب دا خبره کوي چې روغه دې وشي نو لازم ده چې یو اختلاف خو شته چې دا په څه دي ځکه چې کوم ګروپینګ دی هغې باره کې سړی پوره خبره نشي کولی چې مطلب د کم ګروپ خلاف دی د کم ګروپ چې کوم د دې کې خبره شته یا نشته. خو دا یوه خبره ضرور ده چې د افغانستان زه خپل ځاني سوچ کوم چې تاسو افغانستان سره ستا مینه ده افغانستان زما د نیکه کور دی زما د نیکه کور سره مینه نی او پاکستان مې د پلار کور دی دلته پیدا شویم دغه شویم مونږ خو په دې خبره چانه نه په شاشي ونه یریدلي خو چونکې زه نن په پاکستان کې سیاست کوم پاکستاني او زه د پاکستان د خاورې نه دا خبره کوم چې په افغانستان کې امن د پاکستان دپاره لازم دی او که پاکستان کې د پاکستان خلک په پاکستان کې امن غواړي او دهشتګردۍ خاتمه غواړي دی به افغانستان سره تعلق ښه غواړي او ښه به جوړوي او که افغانستان په خپله په افغانستان کې امن غواړي نو دی به د پاکستان سره ښه تعلق جوړوي. دا گیم چې خلک کوي میا صاحب دلته به زه لږ د خپل نیکه د وطن په اړه به دې لږ درنه ډېر وضاحت وغواړم او هیله ده چې ډېر سپین راته وغږېږئ. بالکل پاکستان د یو ډیر وخت راهیسې په افغانستان کې بمبارۍ شروع کړي د ټي ټي پي یو چرګه اعلان ده وژلي د طالبانو د مشرانو یو چرګه اعلان ده وژلي عام ملکیان یې وژل او په تا باندې به دا ډیر بد لګېدلي په هر چا باندې دا بد لګېږي. زه غواړم پوه شم پلان یې څه شی دی ولې دا کار کوي؟ ګوره داسې خبره ده چې که په افغانستان کې مطلب دی لکه عام خلک ولي نو دا خو مطلب دی چې لکه ناروا کار دی که په پاکستان کې نن څوک ولي خلک نو زه مخالفت کوم نو په دنیا کې چې د هر چا سره دا بېانصافي او ظلم کېږي موږ مخالفت کوو موږ د دې ملګري نه یو. دا مخالفت زما نه دی پکار زما یې پلان پکار دی زما د دې ترشا موضوع پکار ده تحلیل مې ستاسې پکار ده چې ولې دا کار کېږي. یعنی خلک وایي چې طالبانو پریشرایز کوي د امریکا وسلې له منځه وړي طالبان داروي تر څو خپلې غوښتنې پرې ومني تحلیلونه دا دي او دا انساني خبرې دي چې زما په زړه خوږېږي نه خوږېږي دا وروستۍ خبرې دي. نه دا چې ته کوم خبره کوې دا خو منځ کې شته که داسې نه چې نشته مطلب چې امریکا تله نو خو اصله یې پرېښه که نه او نن ټرمپ ته رایاده شو چې اصله تیالم او همدغه امریکا او باګرام نن غواړي او بیا غواړي د دې لپاره چې وایي د چین خلاف به استعمالو نو د افغانستان په دې کې څه کسور دی چې خاوره یې خپله ده او امریکا چې په دې خفه کېږي چې مال یې راکړه چې زه د چین خلاف استعمال کوم ولې لکه د هغې سر ته به څه خیر شي خو به نور هم مطلب دی چې منځ ته لاړ شي نو
که د هغه خاوره ده او هغه ولا فیصله کوي نو د افغانستان د خاورې فیصلې اختیار د پاکستان کردار پکې څه دی؟ دا خو د امریکا غوښتنه ده، پاکستان کردار پکې څه دی؟ نه دا زه امریکا یادوم، زه پاکستان یادوم، زه هر یو هغه کس یادوم چې د افغانستان دننه چې په دې وخت کې کوم حالات روان دي، په کار دی چې موږ دا ملګرتیا وکړو چې په افغانستان کې امن راشي، په کار دی چې اړې ګړې ختم شي. ګوره هلته د دې اصله په سترګو باندې دی ته ښکاري، هلته چې کوم دی د خوراک څښاک مسله شته چې لارې ورته بندې شي، نن د کاروبار لارې بندې دي، نن به نو زه یاره نورې خبرې خو په خپل ځای دي، د انساني همدردي خو شته که نه؟ ولې چې هلته روټۍ نه او غنم نه نو د دې ځینې په لاره نه ځي نو په کومه به ځي او د هغې دپاره به ولې کېږي؟ خو دا چې په افغانستان کې اصله شته، په افغانستان کې دی بلکل د افغانستان حکومت دی، لکه افغانستان غواړي چې پاکستان حکومت پرشرایز کړي، پاکستان غواړي چې د افغانستان حکومت پرشرایز کړي. دا یو طریقه واردات دا خو مطلب وي او د دې دپاره کوي چې ګینې که زه د افغانستان حکومت پرشرایز کړم نو زما د خوښې خبرې به ومني او افغانستان به وایي که زه پاکستان پرشرایز کړم زما د خوښې خبرې به ومني. دا خو بین الاقوامي خبرې دي او روانې دي او دا د هر چا طرف ته روانې دي. ګوره روس ته یوکرین کې جګړه ده، دلته چې کوم دی د امن خبره کېږي. تاسو وګورئ چین چې کوم دی نو هغلته تبت کې مطلب په مشکل کې دی او ورسره هندوستان سره په مشکل کې دی او دلته چې کوم دی د امن خبرې کوي او مطلب چې امن دپاره لګیا دی. داسې چې کوم دی نو هر یو ملک ته تو ګوره نو په یو ځای کې به نښتې په بل ځای کې به امن غواړي. دا زمونږ د دنیا هغه جنجالونه دي چې موږ د خپل غرض او د مقصد دپاره هغه مطلب لارې خپرې کړي دي چې موږ په خپل هم په خپلو فیصلو کې ګیرو. نو که زه دا خبره داسې وکړم نو دا به ډېر اسانه وي چې د افغانستان، د پاکستان، د ایران، د ترکیې، د چین، د روس او بشمول اوس امریکا چا په دې په کار دی چې دوی په دې منطقه کې امن راولي او د امن دپاره مطلب دی چې کار یې واري کړي. ډېره بدامني راوسته او ډېره بدامنۍ سره د چا مسله حل نه شوه. ګوره یو هم په امن نه دی، یو ته مطلب اسانتیا نه ده. نو ښه خبره دا ده چې مونږ د ټول زه خو چونکې د پاکستان د خاورې بچی یم او دلته اوسېدونکی، زه اول د خپل پاکستان حکمرانانو ته ویم او د دې مطلب چې واکدارانو ته ویم چې په کار دی چې مونږ دومره ډېر جنګونه وکړو، بس جنګونو نه څه نه جوړېږي، ولې د مسلې حل نه دی. په کار چې ټیبل ته کینو او په مذاکراتو د مسلې حل کړو او بیا افغانستان ته ویم چې بس جګړه ډېره وشوه، وارلاډس پکې دومره ډېر دي، قدم په قدم پکې افغانستان کې چې کوم دی نو خلک ناست دي، جګړه روانه ده. په کار چې دا جنګونه بند شي او د امن دپاره ټیبل ته کیني او دغه رنګ ترکي ته پکار دی چې هغه په دې کې موږ سپورټ کړي، ایران ته پکار دی چې موږ سپورټ کړي او دغه رنګ چې کوم دی چین ته پکار دی او روس ته پکار دی او امریکې ته چې موږ سپورټ کړي. اول پاکستان او افغانستان د په خپله د عقل نه کار واخلي او بیا د ټول خلک موږ سپورټ کړي چې په دې ټوله علاقه کې امن راشي. د درېیم نړیوال جنګ چې کوم دی دا بریک شي، بریکر دا مطلب دا ودرېږي او که دا ونه درېدو نو بیا به دا ټول ارمان کوي. دا خو ډېرې خوږې خبرې دي. میا صاحب، پاکستان کونړ، نورستان، ګوشته دا بمبارۍ او توغندي میزایلونه ورباندې راخوشي کوي، راکټونه ورباندې راخوشي کوي. حامد کرزي تازه اندېښنه ښودلې ده چې طالبان په دې باندې غلي دي او پاکستان هلته امن تړونونه ولس سره کول غواړي. که طالبان مسؤل حکومت وي دوی باید مداخله وکړي یا وضاحت ورکړي. زه غواړم ستاسو د خوا نه پوه شم چې دا پاکستان دغه خلکو سره چې د امن تړونونه کوي د افغانستان د خلکو سره بفرزون غواړي، ډیورنډ کرښه رسمي کول غواړي، که بل مقصد لري؟ څه شی غواړي؟ داخلي دل غواړي د افغانستان خاورې ته، د اوسنۍ خاورې ته؟ داسې ده معلومات خو تاسو ته به ډېر وي او خلک مطلب خبره په تصدیق چې خبره نه نو مناسب نه چې سړی وکړي او مشکل خو مطلب دا اوسنی نه دی، ډېر زوړ دی. داسې هم نه ده چې دا مشکل اوسنی دی، د وخت سره مطلب کله یو شکل اختیاري او کله بل شکل اختیاري. خو دا یوه خبره چې زمونږ انتظامي دلته چې کوم مشکل دی نو هغه خو که زمونږ د پاکستان او د مطلب چې د لکه د مجاهدینو خپلو کې ډېره روغه وه هم دا مشکل حل شوی نه دی او که د طالبانو او د پاکستان د حکومت خپلو کې ډېره روغه وه هم دا مشکل حل شوی نه دی. او که نن مطلب دی چې په افغانستان کې کم خلک ناست دي او تاسو ورته کومه اشاره وکړه چې کرزی صاحب دا خبره کوي نو په کار چې کرزی صاحب دا پلو خبره وکړي
او په کولو مړ داسې وایي ځکه چې کرزی په افغانستان کې ناست دی او د هغې په بعضې خبرو فیصلو کې هغه مطلب شرکت هم کوي او په ډېرو خبرو کې. نو دا خبره چې که فرض که هغه د دې وایي چې طالبان په خپله چې کوم دی په دې کې مخلص نه دي، نو بیا چې دی ورسره ناست نو دا خو د هغه غریب د هغه ژوند ته هم خطره ده او هغه ناست هم په هغه ځای کې دی. نو زه خو په خپل ځاني چې ټوس ثبوت نه لرم او ټوس معلومات نه لرم، نو لازم ده چې پاکستان به د افغانستان سره مطلب چې خپل کرتبونه کوي او افغانستان به د پاکستان سره خپل کرتبونه کوي او دا کرتبونه به تر هغې پورې کوي چې سوپر پاور خپل مسلې مطلب حل کوي او د دې دولت وړي، نو موږ به جنګي د دولت برانه وړي که نه. نو زموږ د عقل خبره دا ده چې پاکستان او افغانستان جنګ نه کوي، خپل دولت دې سنبال کړي، نو دا به زموږ مطلب چې غنیمت غنیمت. میا صاحب یو بله اندېښنه څرګندېږي او ثبوتونه هم راځي، هغه دا دی چې ویل کېږي چې پاکستان د طالبانو په ضد باندې د افغانستان د ناردن زون یا نور سیاستوال هلته سپورټ کول غواړي، دفترونه ورکول غواړي، وسلوال ورته روزل غواړي تر څو د طالبانو حکومت را نسکور کړي. ستاسو زړه ته لوېږي چې پاکستان غواړي د طالبانو حکومت هم را نسکور کړي؟ زه خو دومره مطلب پوهېږم او دومره پوه شوی یم چې مطلب د نادر الاینس والا چې کوم دی نو هغه د دې فارمولې سره متفق نه دي او هغه وایي چې ټیک ته زموږ د دې په خپلو کې ورانه ضرور ده، خو د افغانستان دننه موږ داسې حرکت کول نه غواړو چې افغانستان نور ډیسټیبلایز شي، بلکې موږ مطلب چې هغه مطلب دې خبرې ته مطلب چې هغه غاړه نیږدي او تاسو ته پته چې دا زړه فارموله ده. تاسو که یاد شي چې کله طالبان په پاکستان سره او دلته به راتلل نو مطلب چې نادر الاینس چې کوم دی د طالبانو خلاف هغه د چا سره تاسو ته پته ده، هغې د چا خلاف جنګېده تاسو ته پته ده. نو په افغانستان کې دا یو مشکل شته چې د یو مطلب په اقتدار کې ناست وي لا بل مخالف وي، خو په دې وخت کې دا خبره دومره میچور شوې نه ده چې سړی وایي چې ګینې مطلب زه ووایم چې دا کار کیدونکی دی. فلحال په دې لنډو ورځو کې نه ښکاري او که بیا کله وشي نو بیا ته مو ووینو زه بیا مو وینم، فلحال مطلب داسې خبره نشته دی. د پاکستان د یو د سیمه ییزو مطالعاتو منځنۍ اسیا او میډل ایسټ او د دې یو متخصصه د ما نه نوم هیر شو، ما ته دا پوښتنه ذهن ته راغله، هغې یو ډېره جالبه خبره کړې ده چې د افغانستان چې اوس په کوم حالت کې دی دا نه پاتې کېږي، دا تجزیه کېږي، مثلا تقسیمېږي او دا ماتېږي، دا جغرافیه اوس نه پاتې کېږي. دلته افغانستان سیاستوال ورباندې ډېر غبرګونونه وښودل. فکر کوئ چې دا خبره د کوم بنیاد نه راځي او ستاسې هم زړه ته لوېږي چې افغانستان باندې داسې بده ورځ را روانه ده؟ ګوره داسې ده، دا خبره پاکستان خلاف کې ده، پاکستان خو خلکو لیدو چې مات شو، دلته په پاکستان کې اوس هم دا خبرې شته او خلک یې کوي او دغه رنګ خبرې په افغانستان کې هم شته او خلک یې کوي، تر دې پورې چې د پښتون بیلټ کې خپل هم شته، پښتون بیلټ کې هم د یو بل خلاف شته او بیا چې کله د نادر الاینس خبر راځي او د پښتنو راځي نو هغې کې خو ډېره غټه پیمانه باندې شته، ایون تر لیډرشپه پورې شته، نو خلک به تجزیه ضرور کوي. مونږ تر دې وخته مطلب چې مونږ دا ده چې دا پیمانه ډېره غټه ده. ګوره چې د دنیا سوپر پاور نن سبا امریکا د ایران مطلب د یو جنبش سره هغه نن ټیبل ته ناسته ده که ناسته نه ده، نو که څوک دا سوچ کوي چې ګینې دا سوپر پاور به فیصلې کوي او څوک بیا مخه نه نیسي نو د ایران غوندې ملک راپاڅېد او مخه یې ونیوه او نن مطلب دی چې مشرق وسطا کې هلته هم د خلکو مازغړ کار شروع کړی دی او د سوپر پاور مازغړ کار شروع کړی دی او نن د ایران خلاف قرارداد نشي پاس کولی او ځکه چې هغه سره پاور شته نو د دنیا د طاقت مطلب چې توازن هغه بدلیږي. دا په هغه زور شکل کې دی خبرې کوي، د دنیا هغه زور شکل نه پاتې کېږي بلکې دلته مطلب چې امریکا به هم یو سټپ لاندې ځي، د امریکې چې کوم روب داب دی په هغې کې به هم فرق راځي، هغه چې مطلب چې بس دی چې سوال ویل غواړي او چین به یو سټپ ور کېږي لکه د سټاپ سوپر پاور ته چې کوم دی نو چین ښکاري چې میدان ته راشي او امریکا چې کوم دی نو ښکته لاړ شي. نو تاسو ته پته چې په دنیا کې پرایورټیز کې د چین او د امریکې فرق دی. چین چې کوم دی کاروبار کول غواړي
او په ارزه کې امن غواړي ځکه چې امن وینو کاروبار بکیږي او امریکا چې کم دی نو هغه د اصلي کاروبار کوي نو جنگ غواړي نو زه خدا څه فکر کوم چې دا کم مطلب اډر چینج کیږي د سپر پاورز نو پدې کې د افغانستان زه هغه حالت نه وینم که څوک ماتي نو اراده به ضرور وي خو د دنیا چې کومېږي نو هغه رنګ داسې خدمات نه ښکاري چې دا به ډېر زر میچور شي اوس نن پوه چې 10 کاله پس پسې کېږي 15 کاله پس پسې کېږي خو فوري دومره ایمرجنسي کې دا شکل فعلا نه ښکاري. ډېره زیاته مننه کور ودان چې وخت مو راکړئ انشاءالله بیا به هم تاسو سره بحث ولرو. او زه تاسو په مینه کې ناست یم زه دومره وخت مطلب داسې دا ناسته او دغه مطلب انټرویو دا د پوهو خلکو کار دی زه دا همره پوه نه یم خو که دې کې ما نه څه کمې بېشی غلطي شوي او د هر چا جذباتو ته ټیسټ رسېدلي زه د ټولو نه بخښنه غواړم زما چې مازغو سوې او ساکل ما تاسو سره هغه خبرې کړې دي. ډېره مننه کور ودان ژوند ژوند.